بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. زمون خوك پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم نوم محمد صلى الله عليه وسلم، د پلار نوم عبد الله، د نیکه نوم عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ورونو ډیرو زمانونه د اسماعیل علیه السلام د وخت نه په کعبه شریفه باندې د جرهمی د قبیلې واک چلیده. هغوی په دغه کعبه باندې چې کوم پادشاهي او ملکیت دی هغه د دوی سر په غاړه باندې و. تر دې چې دوی په دغه وروستنۍ خلک چې راغله نو هغوی په دې کعبه شریفه باندې هغه لحاظ ورته ونه ساته چې هغه کوم لحاظ مطلب و، د هغې حرمت ونه ساته. نو په دې وجه باندې د عربو ځینې قبایل چې کنانه وه، خزاعه وه او نورې قبیلې دا سره رایوځای شوي او د هغوی سره جګړه پیل کړله چې تاسې د کعبې شریفې حرماتو ته احترام نه لرئ، نو تاسې دې اهل نه لرئ چې دلته واکداران پاتې شي. نو هغوی ته یې ماتې ورکړله او دغه باچایي د دغې خزاعه او کنانه او دغه کومو قبایلو قریش او د دوی سره په واک کې پاتې شو. تر دې چې همداسې دا کومه مفرون چې موږ بیان کې ویلي رفاده وه یا نور د حاجیانو اوبه کولو یا داسې مسایلو، نو دا تر دې چې عبدالمطلب ته دا راپات شو. خو چې کله جرهومي قبیلې د کعبې شریفې دا واک پرېښوده نو په دې وخت کې دا زمزم کوهي چې و دی بند که. نو همداسې د خلکو نه هېر شو، د یاده ووته. تر دې چې عبدالمطلب راغی. یو ورځ عبدالمطلب وده دی په خوب کې دا ولیده چې د زمزم کوهي په دغه ځای کې دی. نو د ورځې راغی او شروع یې وکړله، هغه ځای چې کله وکینده نو هغه ځای کې د زمزم کوهي و. نو کله چې کوهي راووته نو نورو قریشو ورسره لانجې شروع کړلې چې دا کوهي زموږ هم د سره حق کېږي. نو عبدالمطلب ورته ویل چې نه، دا زما خاصوالی دی چې الله رب العالمین ما ته وښودل. نو دوی روان شو د دې په خاطر باندې چې دې کې فیصله وکړي. په شام کې یو کس په دې باندې مشهور حاکم و. نو په لاره کې د اوبه ختم شوي. نو چې کله اوبه ختم شي الله رب العالمین په عبدالمطلب باندې باران وکړ او په هغه نورو قریشو باندې ونه کړ. نو هغوی پوه شو چې دا د عبدالمطلب حق دی. نو ورته یې ویل چې یاره حاکم ته ضرورت نشته دی او موږ د دې نه در تیر شو. نو دې وخت کې عبدالمطلب قسم وکړ که چېرته الله رب العالمین ما ته 10 بچیان راکړل او دا ټول غټ شول نو زه به ورکې یو نظر کومه او کعبې سره به علالومه ذبح کوم به. تر دې چې الله رب العالمین ورته 10 بچیان ورکړل، ابو لهب، ابو طالب، حمزه، عبدالله، نور داسې. نو هغه راغی چې د خپل وصیت په ځای کې نو په دې کعبه شریفه کې یو غټ بوت ایښی و چې هبل یې ورته ویله او د هغې سره به یې لاندې غشي ایښي وو، د هغې سره به یو غشي والا ناست و چې کله به یو چا وغوښتل چې یو مسله کې ځان ته پوه کړي او دغه مسله څنګه وکړي نو هغه غش والا ته به یې ویل چې ته وکړه. هغې کې به 3 غشي وو. په یو غشي به یې لیکلي وو چې دا کار وکړه افعل، په بل به یې لیکلي وو لا تفعل، دا کار مه کوه، په 3 به یې همداسې تش پرېښی وو. چې کله به افعل راغی نو هغه کار به یې کوه او چې کله به لا تفعل راغی نو بیا به هغه کار نه کوه. او که چې کله به داسې غش راغی چې هغې باندې هېڅ هم نه لیکل شوي بیا به یې د سره بیا غشي راخیستل. نو داسې چې کله یې خپلو بچیانو منځ کې په دغه غشو باندې قرعه واچوله نو د عبدالله وختله. نو عبدالله دا د عبدالمطلب ته ډېر ګران و. نو په دې خبره باندې خفه شو. 2 ځل 3 ځل هر ځل به دانده راوتله. نو هغه اراده وکړه چې د خپل زوی په دغه ځای کې ذبح کړي، خپل نظر پوره کړي. نو د مکې چې کوم اوسېدونکي وو مشرانو هغوی راغله، هغوی ورته ویل چې نه دا کار مه کوه، ځکه که چېرته دا کار وکړي نو دا په خلکو کې عادت وګرځي، بیا به هر سړی راځي او خپل زوی به دلته ذبح کوي، دا کار مه کوه. خو
خو عبدالمطلب نه منله. په دې خاطر باندې چې هغه نظر کړی و، زه نظر سره څه چلو کوم. نو بیا ورچا ویلې داسې وکړه چې حجاز کې یو پالبینه ده، هغې ته ورشه او د هغې نه پوښتنه وکړه، نو دې مسله کې به هغه ته حل درکړي. نو هغې ته ورغې، نو هغې ورته وویل چې داسې کار وکړه چې ستاسې په عربو کې چې یو سړی ووژلی شي د هغه دیت څومره دی؟ نو ورته ویل چې 10 اوښان دي. نو ورته ویل داسې کار وکړه چې یو خواته 10 اوښان که، بل خواته عبدالله که. که چېرته ستا قرعه په 10 اوښانو راووتله نو هغه ذبحه که او عبدالله پرېږده، او که چېرته داسې ونه شو 10 نور زیات که، 10 نور زیات که. عبدالمطلب واپس راغی، همداسې وکړل تر دې چې دا 100 اوښانو ته ورسېدل. نو چې کله 100 اوښانو ته ورسېدل، بعد د هغې نه قرعه په اوښانو باندې ووتله. نو هغه اوښان یې ذبحه کړل او عبدالله یې ذبحه نه کړ. په دې وجه په یو حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام وی زه د 2 ذبحه کړی شوو بچی یم، ځکه چې اسماعیل علیه الصلاة والسلام هم د الله په امر باندې، ابراهیم علیه الصلاة والسلام د الله په امر باندې اسماعیل علیه الصلاة والسلام ته حلالولو په نیت باندې بولی و، او دغه رنګ عبدالله هم د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب د ذبحه کولو نیت کړی و چې به الله رب العالمین نجات ورکړي. نو په دغه زمانه کې په یمن کې یو والی و چې د حبشي د باچا تابع و، ابرهه نومېده. ابرهه چې کله ولیدل چې خلک کعبې شریفې ته راځي، حجونه کوي، نو ډېره زیاته کینه ورغلله. نصراني و. نو یوه غاټه کنیسه یې په یمن کې جوړه کړله او کسان یې ولېږل چې خلکو ته ووایي چې تاسې ټول دغې کنیسه ته حج ته راشي، کعبې شریفې ته مه ځئ. نو په دې کې یو عرب چې دغه کار ورباندې ډېر بد ولګېده، نو د شپې پټ لاړه او دا کنیسه یې ټوله ګنده کړله. چې کله یې ګنده کړله، نو ابرهه په دې باندې سخت غوسه شو. ابرهه داسې فکر کاوه چې دا بیت الله هم داسې یو عادي خبره ده او یو چا بنا کړی دی، او حال دا چې دی نو خبر چې الله رب العالمین وی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا، اول کور چې کوم د خلکو د عبادت لپاره جوړ کړی شوی دی هغه هغه دی چې په مکه مکرمه کې دی، چې دا مبارک کور دی. دغه رنګې کله چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام کعبه شریفه جوړه کړله، الله رب العالمین ورته وی واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله رب العالمین ورته وی چې ته په خلکو کې आवाज وکړه، غږ وکړه چې خلک د کعبې شریفې حج ته راشي. نو چې کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا غږ وکړه، نو هغه الله رب العالمین هر انسان ته، هغه انسان ته چې کوم د حج دغه بیت الله حج کې مفسرین لیکلي، حتی چې څوک په دغه وخت کې پیدا نه هم نو چې هغوی د دې حج ته لبیک، د دغې غږ ته لبیک ویلی دی تر ورځ د قیامته پورې، نو الله رب العالمین به هغه په حج کې قسمت کوي. ابرهه په دې مسایلو باندې نه پوهېد، هغه داسې فکر کاوه چې دا یو عادي کور دی، لکه څنګه چې ما کنیسه جوړه کړې ده. نو په دې سخت په غوسه شو چې کله هغه عرب دا چټله کړله، نو دا نیت یې وکړه چې یاره دا کعبه شریفه به ورانوي. 15,000 لښکر یې برابر کړ او د دې نیت یې وکړه چې د کعبه شریفه ورانه کړي او را روان شو. په لاره کې ځینو قبایلو د هغه مخنیوی وکړه. ذونفر په نوم یو کس و، دغه رنګ نوفیل په نوم و، خو دا چې د هغه فوجیان ډېر و نو د هغوی مقابله یې ونه شوه کړې. نو همداسې مخته راغی تر دې چې ثقیف ته راورسېده، طایف ته. نو ثقیف قبیلې د هغې سره بیعت وکړه او سره د دې یو کس هم ورسره ولېږه چې مکه، ځکه اخو یمن نه را روان و چې مکې لاره ورته وښي. نو دوی د کعبې شریفې په لور د ورانولو په نیت باندې روان شو. په یو ځای کې یې واړول چې کله هغه ځای ته لاړل، نو د مکې خلکو ته جواب ولېږه چې موږ تاسې سره د جنګ نیت نه لرو، فقط موږ کعبه ورانو او واپس ځو په خپله مخه باندې.
په دې وخت کې د کعبې سردار د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب هغوی دا غوښتل چې د ابراهام مقابله وکړي، خو چې کله د هغې د قوت نه خبر شول او د هغې د لښکر نه خبر شول نو دا اراده وکړله چې جنګ ونه کړي. نو عبدالمطلب ورته وویل چې د کعبې رب دی، د هغه رب به د هغې حفاظت کړي، موږ د خپل ځان نه حفاظت کوو. بیا د دوی لښکرو ځینې مالونه غصب کړي چې یو په دې غصب کړو مالونو کې د عبدالمطلب 200 اوښان وو. نو هغه راغی ابرهه ته کېناست. ابرهه چې کله هغه ولید د مکې سردار و نو ډېر عزتمند کس و، نو ډېر عزتمند یې وګاڼه. تر دې چې کومه کرسۍ باندې ناست و هغې نه راښکته شو، لاندې ورسره کېناست. نو ورته یې لښته څه غواړي؟ وایي زما 200 اوښان تاسې نیولي دي، هغه ماته راکړئ. نو هغه ورته ویلې چې ما اوله کې ډېر محترم سړی وګڼلې، خو اوس مې داسې ډېر بېکاره سړی وګڼلې. دا په دې وجه چې زه ستا چې ته په کوم دین باندې کعبې ته احترام لري دا درته ورانومه، او تی سرداري، خو ته د دې دفاع نه کې او د دې غم د سره نشته، خو د خپلو 200 اوښانو غم د سره دی. نو عبدالمطلب ورته ویلي چې ګوره زه د اوښانو مالک یم، نو ما سره د اوښانو غم دی، او کوم چې بیت الله دی دا د الله کور دی، الله رب العالمین به د هغې حفاظت کړي، که الله یې حفاظت ونه کړه ته یې وران کړه. نو هغه اوښان یې ځان سره واخیستل او لاړه، او ټول کم چې اهل مکه نږدې خلک و دې ته ویل ته لښکر را روان دی، ټول غونډیګانو غرونو ته وختل د دې په خاطر باندې چې ابرهه ورته ضرر ونه رسوي. عبدالمطلب راغی کعبې شریفې سره ودرېده او الله ته ډېر سوال وکړه چې یا ربه ته د دې کعبې حفاظت وکړه، ستا کور دی، د دې ته حفاظت وکړه. او نور لاړه. نو چې کله د دې ابرهه سره یو غټ فیل هم و، نو چې کله ابرهه نور هیڅوک پاتې نه شو داسې مقابله کې چې د ابرهه مخ ته ودرېږي او د کعبې ورانولو نه منع کړي، نو ابرهه را روان شو تر دې چې وادي محصر ورته وایي. چې کله هلته ورسېده نو کوم چې دا غټ فیل وه نو دې ګونډې ووالې، نور د کعبې په لور باندې نه ته، چې بل طرف ته به یې مخه کړله منډې به یې وهلې، خو چې کله به د کعبې شریفې په لور شو ګونډې به یې ووهلې. دوی په همدې حالت کې و چې په دې وخت کې په هوا کې مرغان را پیدا شو، مرغان را پیدا شو، ډېر زیات مرغان را پیدا شو، تر دې چې دوی ته رانږدې شو. چې کله دوی ته رانږدې شو نو د هر یو مرغه یوه ګټه به یې په خوله کې وه، او یوه ګټه به یې په یو پنجه او یو په بله پنجه کې، 3 ګټې به یې نیولې وي. او په دې لښکرو باندې چې کوم دا د ابرهه لښکرو په دې باندې د کاڼو باران شروع کړ. چې کله یې پې د کاڼو باران شروع کړ نو دا کاڼې داسې و لکه د مرمۍ حیثیت یې لاره، ځکه الله رب العالمین د طرف نه عذاب چې یو کس به ورباندې ولګېده هغه به هلاکېده. نو د دوی په دې لښکرو باندې باران شروع شو، د تیږو هلاکت شروع شو. نو ځینې خلک څه ترې ووژلی شو، څه په منډه شو، حیران شو چې په کوم طرف وتښتي، تر دې چې ابرهه د یو څو کسانو سره وتښتېده. الله رب العالمین په لاره کې په ابرهه باندې یو عذاب نازل کړ چې دا بندونه تیلوېدل، تر دې چې بیرته یمن صنعا ته رسېده نو هلاک شو، تباه شو. نو د مکې خلکو ته دغه رنګې ټولو قبایلو ته دا مخکې په زړه کې د دې عظمت موجود و کعبې شریفې، خو کله چې دا واقع ولیده نو د هغې په حیثیت او په قدر باندې پوره پوه شو. الله رب العالمین د دوی واقعه په قرآن کریم کې ذکر کوي. الله رب العالمین وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وایي ته نه ګورې چې الله رب العالمین څه وکړه د پیل د خاوندانو سره. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. الله وایي آیا د دوی دا تدبیر واپس نه کړ، هلاک نه کړه، تباه نه کړه. وارسل علیهم طیرا ابابیل. او په دې باندې مرغان ولېږل، هغه مرغان ډلې د دې دپاره چې دوی د هلاکت دپاره. ترمیهم بحجارة من سجیل.
الله رب العالمین وایي دوی په کاڼو باندې ویشتل، په داسې کاڼو باندې چې هغه کاڼي د خټې نه جوړ شوي وو چې دا خټه په اور باندې پخه کړې شوې وه. فجعلهم كعصف مأکول، نو دا لښکر داسې وګرځېده، الله رب العالمین وایي لکه هغه مال ته چې واښه ور واچې څه وخوري، څه د پښو لاندې کي نیم نیمې کي، داسې دا لښکر ټوټې ټوټې داسې ختم شو او الله رب العالمین د کعبې شریفې حفاظت وکړ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.